کرمدین یو غټه ساه واغشته او بیا یې په خپل کمزوري لاسونو باندې ډولچه راواغشتله او د کمزوري بوډا چې کوي ته ډولچه ورګوزوله نو د خولې نه یې یو تیزه چغه ووته او کوي ته ورپرېوتو. دا کهاني ده د کرمدین او د هغه د بچو. د کرمدین 4 بچي وو، 3 هلکان او 1 لور وه. وخت سره سره د کرمدین 4 واړه بچي غټ شول. کرمدین په سپینه ږیره یو بوډا کمزوري انسان او دی د خپلې علاقې یو ډېر ښه انسان او خلکو به په ده باندې ډېر زیات اعتماد ساته او د ده 3 واړه بچي هم ډېر زیات محنتکش او ډېر ښه انسانان او د هر کور به دا خواهش و چې زمونږ لوریانې د کرمدین په کور کې کینی. خو کرمدین سره به هر وخت د خپلې ښایسته پیغلې لور فکر و او کرمدین دا غوښتل چې د بچو د واده نه مخکې خپله لور د خپله کوره کم او د کرمدین ښځه ډېر وخت مخکې مړه شوې وه. بیا ډېر وخت پس د کرمدین لور پسې یو خشته غوندې رشته راله، خو په ځای د دې چې کرمدین خوشحاله شي هغه په زړه کې خفه و ځکه چې دا رشته د ډېر لرې ځای نه راغلې وه. خو د کرمدین 3 واړه بچو خپل منځ کې صلاح وکړله چې د دې رشتې نه انکار کول مناسبه نه ده. په دې وجه کرمدین په زړه باندې کاڼې کېښه او خپله لور یې لرې په یو کلي کې واده کړله. بیا د رخصتۍ په ټیم کې د کرمدین د لور په سترګو کې اوښکې وې. بیا لور د خپلې پلار نه لاسونه ونیول او ورته یې وویلې زه خو ډېره لرې ودېږم او زه چې اوس واده شمه نو زه به بیا د هغه ځای نه ډېر وخت پس راځم، زر نشم راتلی او ته د خپل ځان او د خپل صحت خیال ساته. زما رونه هم شته خو هغه په خپل بهر کارونو کې مصروفه ډېر وي. ما سره واده وکړه چې ته به د خپل ځان خیال ساتې. د کرمدین په سترګو کې اوښکې وې خو خپلې لور ته موسکی شو او ورته وویلې چې زه به د خپل ځان خیال ساتم خو ته ما سره واده وکړه چې ته به هم د خپل ځان خیال ساتې. بیا د لور د واده نه بعد کرمدین خپل 3 واړه هلکانو نه هم واده وکړو او هغې له یې ښځې راوستې او د هغې نه پس کرمدین په زړه کې ډېر زیات خوشحاله و او دا سوچ یې کو چې ما خپل فرض ادا کو او بس د دې نه بعد به چېرته ناست ما خپل مونځ عبادت به کوم او خوشحاله زندگی به تېروم. خو کرمدین ته دا پته نه وه چې په قسمت څه بل څه لیکلی وه. د بچو د ودونو نه یو څو ورځې پس کرمدین طبیعت ډېر زیات خراب و او د یخنۍ تبه پرې راغلې وه. ډېر د یخنۍ موسم و. کرمدین خپله کمره کې پروت و، په ځان باندې یې کمبل اچولې وه خو طبیعت یې ډېر زیات خراب و. بیا اچانک داسې چل وشو چې یو جینۍ راله او د کرمدین نه یې هغه کمبل راکاږله. کرمدین چې ورته وکتل نو دا د ده انګور وه. د انګورې بیا کرمدین ته وویلې چې ته به دې دومره غټ کمبل باندې څه کې، راکه دا غټ کمبل موږ 2 کسان یو، ته یو کس یې، واله دا څادر. بیا یو رکوټې زوړ غوندې څادر و چې د بوډا سړي له یې ورکړو. بیا د انګورې هغه کمبل ته یوړله او لاړه. د بوډا سړي کوشش کو چې دغه رکوټې شان څادر کې ځان ګرم کړي خو ټوله شپه یې دغه شان یخنۍ ته تېره کړله او په دغه څادر کې چېرته ګرمېده او ځان سره به یې دا سوچ کو چې زما انګور خو د خپل د مور د کوره ځان سره غټې غټې کمبلې راوړي دي خو پته نشته چې ما نه یې څنګه کمبل واغشتو. بیا ډېر په مشکله باندې په ده باندې دا شپه تېره شوله. بیا چې کله سحر شو نو بهر ډېره زیاته یخني وه. د اودس چاردام دپاره ګرمې اوبه هم نه وې، اوبه ډېرې زیاتې یخې وې. د ده لور خو به دله هر سهار اوبه ګرمولې خو اوس دغه ټول لرګي داسې پراته وو، نه اور بلولو والا او نه لرګي استعمالولو والا څوک شته اوس. بیا کرمدین خپل انګور له آواز ورکړ چې ما له لږې اوبه ګرمې کا. بیا یې انګور چې کله د کمرې نه بهر راووتله نو ډېره زیاته غوسه وه او کرمدین ته یې وویلې چې بوډا سړیه نه په خپله اوده کېږې او نه مونږ خوب ته پرېږدې، زه دې ځای نه ورکېږه، زما خوب مه خرابوه. انګور یې ښه ډېره وینا وکړله او واپس خپلې کمرې ته دننه شوله. کرمدین بهر په یخنۍ کې ناست و. اوس مونځ کول خو هم ضروري و. کرمدین بیا لاړلو، په یخو اوبو باندې اودس چردام وکړو او بیا دننه لاړو، ځان ته یې منسله واچوله، مونځ یې وکړو او د هغې نه پس یې قرآن شریف راواغشتو او تلاوت یې وکړو. بیا چې کله څه وخت پس د ده 3 واړه انګوریانې د خوبه راویښې شولې نو د ده کمرې طرف ته رالې او اواز یې وکړو بس تی روزه د کمرې نه پروت خو به نه، روزه بهر نه موږ له سامان راوړه، تیارخوره په تیاره باندې عادت شوې. کرمدین چې د خپلې انګوریانو داسې قسم لهجه واورېدله نو ډېر زیات خفه شو. بیا بهر لاړو، په بازارونو کې ګرځېدو او دې له چې کومه سودا په کار وه هغه ټوله سودا یې وله راوړله. واپس چې کور ته رالو کرمدین ډېر زیات ستړی و. انګور له یې چې کله سودا ورکړله نو انګور یې یو غټ بالټۍ او یو جارو راواغېستله او دې بوډا سړي له یې ورکړله او ورته یې وویلې چې شابه دا ټول صحن صفا که دا ووینځه او زر زر کوه شابه مېلمانه را روان دي. کرمدین ډېر زیات خفه و خو د انګوریانو په حکم باندې یې هغه کار شروع کو او ټوله صفایي یې ونه وکړله. بیا دې ډېر زیات اوږې شوی و خو انګوریانو یې روټۍ پخه کړله او خپلو کمرو ته یې دننه کړله او د واده نه پس د بچو پته هم نه لګېده. یا به د کوره بهر او یا به د خپلو ښځو نه مخکې وروستو کېدل او ټوله ورځ به خپلو ښځو سره کمره کې دننه ناست و. بیا کرمدین د نغري طرف ته لاړلو
ټول نغرې ولټولو خو په دیشکو او په کاسو کې دته هیڅ قسم سالن یا روټۍ میلو نه شوله. بیا چې کتل نو د ده یو انګور کچن ته راغله. کرمدین ته ډېر په نرمۍ سره تپوس وکړو چې بچې تاسو زما د خوراک دپاره څه پرېښي دي. انګور چې دا واورېدل نو راولټه شوه پې او ورته یې وویلې چې شپه ورځ خوراک او خوراک د خوراک نه علاوه بل کار دې وي او که نه نشته روټۍ چې څه روټۍ م پخ کړې وه هغه ختمه شوې ده بس اوس په سبا روټۍ پخېږي او سبا له به خورې. کرمدین ډېر زیات خفه شو ځکه چې ده د سهاره داسې څه خوراک مراک نو کړی. ډېر زیات اوږي او ډېر زیات خفه و خو دی چپ شو او خپلې کمرې طرف ته روان شو. کمرې کې دننه جینماز د پاسه کېناستو او په ژړا شو او کرمدین به خپله لور او خپله ښځه یادوله او ډېر زیات به یې ژړل او دا سوچ یې کو چې زما د انګوریانو خو ورځ په ورځه ما سره رویه نوره هم خرابېږي. کرمدین به دا غوښتل چې د ده بچي د سره خبرې وکړي خو د ده درې واړه بچي د کرمدین نه لا تعلقه شوي وو. د کرمدین کور سره خوا کې بل یو کور و چې هلته یو بوډۍ کونډه ښځه اوسېدله چې دی به روزانه د کرمدین دی د کور د اوازونه اورېدل او چې کله به کرمدین په منسله باندې ناست او الله تعالی ته به فریادونه کول نو د بوډۍ ښځې به د خوا کې کور کې دا خبرې ټولې اورېدلې. بیا یو شپه کرمدین په خپلې کمرې کې و چې د ماسوتن د مانځه تیارې یې کو. په دې ټیم کې د ده انګور کمرې ته رادن نه شوله. کرمدین ټول ورځ د کور کار کړی و ستړی شوی و خو د کور ټول کار یې ختم کړی و. لمونځ کول هم ضروري و. بیا یې منسله ځان ته خوره کړله او د مانځه دپاره منسلې طرف ته روان شو. د انګور ورته وویلې چې بوډا ټول ورځ ستا د مونځ نه علاوه بل کار وي او که نه او که ناست پې په منسله باندې به ټول ورځ مونځونه کې. بیا د انګور یې مخکې رالله منسله یې اوچته کړه او اخوا لرې یې تېله راکړله او ورته یې وویلې چې روزه بار کور کې اوبه ختمې دي لاړ شه او د بهر نه اوبه راوچلوه. کرمدین خوار خو ډېر کمزور انسان و. د بوډاوالي د وجې په وجود کې ډېره کمزوري راغلې وه او بیا یې ټول ورځ کار هم کړی و نو نور هم ډېر زیات ستړی و خو انګور ته یې انکار نه شو کولی. په دې وجه دا خوار په بوډا کمزوري وجود باندې پاسېدو او بالټۍ راواغېشتو او بهر د کوي طرف ته روان شو. کوی د دې کور نه ډېر زیات فاصله کې و. د شپې تیاره وه ده ته صحیح په نظر باندې لاره هم نه راتلله. په لاره به یې کله تیندکونه خوړل کله به راپرېوته بیا به واپس پاسېده او ډېر په مشکله باندې دی دغه کوي طرف ته ورورسېده. بیا د څو څو ځله دغه ډولچه کوي ته ورویشتله خو اوبه به ورته نه میلاوېدې. د دې وجه دا وه چې دغه اوبه ډېرې زیاتې ښکته وې. خو کرمدین ځان سره سوچ کو خو چېرته ما نن ځان سره اوبه یو نه ډولې نو زما انګوریانې به بیا شور کوي نو ښه دا ده چې لږ کوشش وکړم او اوبه په څه طریقه باندې روباسم او اوبه یوسم. بیا دی دغه کوي طرف ته لاړه او ډېر زیات ورښکته شو او کوشش یې کو چې اوبه روباسم خو بدقسمتۍ نه د ده خپه وښویدله او دغه کوي طرف ته لاندې ور روان شو. کوی ډېر زیات ژور و. دی چې کله دغه کوي ته لاندې ور روان شو نو د لاس خپې وهل شروع کړل او کوشش یې کو چې د ده لاس ته څه ناڅه راشي ځکه چې دغه کوی ډېر زیات ژور و او که چېرته دی دغه کوي ته لاندې ورسېده نو دی به مړ شي. بیا اچانک د ده لاس ته یو خښته راله. ده دغه خښته کلکه ونیوله او ځان یې کلک که. ده خو دغه خښتې په وجه باندې ځان لاندې د غورځېدو نه بچ کړی و خو دی په دغه کوي کې لاندې اویزان ده. بل طرف ته دی ډېر زیات بوډا او کمزوری و. د ده لاسونو کې دومره زیات زور هم نه چې ډېر وخت لپاره دی ځان کلک ونیسي. په دې وجه د ډېرې تیزې تیزې چغې شروع کړلې او خلکو ته یې د مدد لپاره اوازونه وکړل خو چا هم د ده اواز ځکه نه اورېده چې دا خو شپه وه او په دې شپې باندې دغه د خلکه کوي سره څه کول. کرمدین ډېرې زیاتې چغې وهلې. ډېر زیات وخت لګیا و د چغې وهلې چې د ده اواز کېناسته خو د ده مدد دپاره څوک رانلل. کرمدین ځان سره سوچ کو چې نن خو زمرم. ډېر زیات یېرېدلی او ډېر زیات خفه و او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. ډېر وخه پورې دی دغه رنګ راځوړند و. ډېر وخت پس ده د لاټین رڼا په نظر باندې راغله چې ده وکتل نو د لاټین رڼا سره یو ښځه ولاړه وه چې ده طرف ته یې لاندې کتل او دا هماغه بوډۍ ښځه وه چې د دې کور سره به خوا کې اوسېدله. اول خو دې بوډۍ ښځې د کرمدین طرف ته ډېر زیات په حیرانتیا باندې کتل چې د ده اوازونه به بهر راتلل. بیا دې بوډۍ ښځې یو پړی د کرمدین طرف ته ورویشته. کرمدین زر دغه پړی ونیولو. دا بوډۍ ښځه په خپله باندې هم ډېره زیاته کمزورې وه خو ډېر زیات کوشش نه پسې کرمدین بهر ته رویستو. کرمدین ډېر زیات رډچېدو او کور ته رادن نه شو چې انګوریانو ورته وکتل نو غوسه شولې او ورته وویلې چې اوس موږ په دې حال باندې لاړ شو اوبو پسې تا ته هم دغه یو کار ویلي تا نه دا ونه شو. بیا د مشرې انګور خپلې غټې خېټې طرف ته اشاره وکړله چې د دې ماشوم د 7 میاشتو په حالت کې و. بیا مشرې انګور بالټۍ راواغېشتلو او په خپله اوبو پسې روانه شوه. بیا چې کله د کرمدین بچي کور ته رالل
نو د کرمدین نه د خپلو ښځو باره کې تپوس وکړل چې هغه څه شوې، خو کرمدین غلی شو. بیا چې کله وکتل نو د درې واړو ښځې کور ته رادن نه شوې چې دوی سره د اوبو بالټۍ و. دې بچو چې کله وکتل نو خپلو ښځو نه یې تپوس وکړو چې ولې کور کې څوک سړی موجود نه چې تاسو په ښځه ځان باندې ووتې اوبه مو راوړلې. بیا دا مشره انګور خپل خاوند طرف ته رامخکې شوله او ویلې چې د دې بوډا خو نخرې نه ختمېږي، دلته موږ د اوبو وې خو ده موږ ته صفا انکار وکړو، او دا وګوره زه په کوم حالت یم، په دې حالت یې زه اوبو پسې ولېږلم. بچو چې کله دا واورېدل نو خپل پلار ته یې رامخ کړلې او ورته وویلې چې تا په دې سپینه ږیره ځان شرمولی دی، تا له شرم نه راځي چې ته دا ښځې اوبو پسې لېږې. تباه شي ټوله ورځ دې د انګوریانې خدمتونه کوي او د هغې باوجود هم چې دي تا ته د اوبو دا رکوټې شانکار وویې تا نه ونه شو. زه ورکېږه زه شابه کمرې ته. زوی خو یې دا یو څو خبرې وکړلې او لاړو، خو پلار یې ډېر زیات خفه و. دا خبرې به ورته بار بار رایادېدې او ناستو ډېر زیات یې ژړل او ده ته به خپل هغه لور رایادېده چې ډېر زیات خدمت به یې کړو، ځکه چې انګوریانو ته نوکر جوړ کړی و. سهر ناواله تر ماسوتن ناوخته پورې به یې پې کارونه کول، او چې کله به دې منسلې طرف ته لاړو او مونځ به یې کو نو درې واړه انګوریانې به یې کېناستې او په تیزه تیزه به یې ګانې ویلې او دې به یې مونځ ته نه پرېښو. بیا څه وخت پس د انګوریانو چې کله بچي پیدا شول، د انګوریانو چې به یې کله د کرمدین کپړې اینځلې نو د ده کپړې به یې د خپلو ماشومانو څخه زړوکو سره وراچولې چې په دې به د کرمدین زړه له ډېر زیات زور ورتلو. بیا به کرمدین راغی د انګوریانو طرف ته او ډېر زیات په خوږه به یې ورته وویلې چې انګورې ته ماله کپړې د بچو د اسقا زړوکو سره اینځې نو دې سره خو زما کپړې ناپاکه کېږي که نه، بیا خو زما مونځ هم نه کېږي، زه خو مونځ کوم تلاوت کوم، مهرباني کوه زما دا کپړې بیا لینځه. انګور ورته جواب کې ویلې چې زه مړه بوډا ستا نخرې زیاتې دي، موږ دله کپړې همداسې اینځو او که داسې دې نه خوښې نو ځان له پخپله باندې کپړې اینځه، موږ نشي کولی ستا خدمتونه. بیا چې کله رو رو د انګوریانو اخلاق نور هم بدېدو نو کرمدین رو رو په خپله باندې خپلې کپړې اینځل شروع کړل، او چې کله به کرمدین خپلې کپړې وینځلې او په تار باندې به یې خورولې نو دا انګوریانې به دې طرف ته رالې او ده پسې به یې خاندل او کله کله به یې خورې راواغېشتلې او دله به یې په کپړو باندې وریشتلې. دی خو به داسې بې دردۍ سره لګیا وې، دی به سوچ کو چې دا کمزوري بوډا دی به زموږ څوکي، خو دې ته دا پته نه وه چې یو طاقت داسې شته چې هغه دا ټول هر څه لګیا دی ګوري. بیا چې کله کرمدین ډېر زیات تنګ شو نو یوه شپه کېناستو او خپلې لور ته یې خط ولیکو چې دغه ټولې خبرې په دغه خط کې ولیکلې او لور ته یې وویلې چې زما د بچو دا حال دی، د دې نه نور زما خدمت نه کېږي او مهرباني وکړه ته راشه ما بوځه، ځکه چې زما د بچو نه زما خدمت نور نه کېږي. بیا یې خط د لور په پته باندې ولېږو او ډېر بې صبرۍ سره یې انتظار وکړو، خو بیا یوه ورځ تېره شوه، دوه ورځې تېرې شوې، درې ورځې تېرې شوې، حتی چې درې څلور میاشتې تېرې شوې، خو د خط جواب رانلو. کرمدین ډېر زیات خفه و، ناستو ژړلې او بس د مرګ انتظار یې کوو، ځکه چې د انګوریانو ظلمونه یې ورځ په ورځ نور هم زیاتېدل. بیا څه وخت پس د انګوریانو یې دوه درې بچي وو چې دی به د خپلو بچو خلارولو نه تنګ راغلي وو. رو رو یخني په ختمېدو شوه، په هغه زوړ شان څادر کې ډېر په مشکله باندې کرمدین یخني تېره کړې وه. کرمدین سوچ کو چې چلو یخني اوس ختمه شوله او زه بس چې اوس ګرمي راشي نو کم از کم د شپې خو به په سکون باندې خوب کومه که نه. خو بل طرف ته انګوریانو داسې چل وکړو چې د شپې به خپل بچي راواغېشتل او کرمدین له به یې ورکړل او هغه ته به یې ویلې چې دا د شپې ډېر زیات جاړي، داسې چل کوه چې دا د شپې ته لوبوه. بابا به ټوله شپه د دې بچي لوبول او چې سهار شو بیا به یې د دې بچو ته زړوکي بدلول او بیا به یې د ورځې ټول د کور کار کو، او کله کله چې به یې نوسي په چړا شول او روټۍ به یې غوښتله نو د انګوریانو به ده ته حکم کو چې کېنه دې بچو له روټۍ ورکوه. بیا به دې په بوډا ځان باندې ناستو او د دې بچو له به یې روټۍ خوله کې ورکوله. بیا د ګرمۍ موسم او ګرمي ډېره زیاته شوله، انګوریانو خو به یې د شپې ولامبل او بهر به تازه هوا ته څملاستلې او خپل ټول بچي به یې کرمدین ته حواله کړل چې په دې سخته ګرمۍ کې به دې بچو ډېر زیات جړل او دا بابا به یې خوب ته نه پرېښه. بیا چې به کله کرمدین لاړه او مونځ به یې کو دا ماشومان به دې راتو شول، چا به دې ږیره راکاږله، چا به دې کپړې راکاږلې او مونځ ته به یې نه پرېښه. کرمدین چې به کله تلاوت ته کېناستو نو دې ماشومانو به ډېر زیات تنګو. کرمدین سره دا یاره وه چې چېرته دا ماشومان دا قرآن شریف شهید نه کي. په دې وجه به کرمدین په بوډا ځان باندې ودرېده او په ولاړه به یې تلاوت کو، او چې څومره وخه پورې به ده تلاوت کو هغومره وخه پورې به دې ولاړو. د بوډاوالي او د کمزورۍ د وجې به د ده خپو کې ډېر زیات درد و، خو بل طرف ته به چې ده د قرآن شریف تلاوت نو کړی نو د ده زړه ته به سکون نه میلاوېدو. کرمدین چې به کله ډېر زیات تنګ شو او انګوریانو له به لاړو شکایت به یې ورته وکړو
چې ګوره تاسو کله ماله د ماشومان رالېږئ نو کم از کم د دې د کپړې خو صفا کوئ که نه. دا تاسو ماله په پلیتو کپړو کې رالېږئ چې د هغې په وجه باندې زما ټولې کپړې پلیتې شي او تاسو راشئ زما کمره وګورئ ټوله کمره راته پلیته کړې ده. یو څه هم راته داسې نه دی پرېښې چې زه پکې جانماز واچوم او مونځ پکې وکړم. انګوریانو چې به کله دا واورېدل نو نورې به م غوسه شوې او ورته به یې وویلې چې ځان نه به راته ډېر زیات سخاوتي نه جوړې. که تا ته دومره ډېر تکلیف دی نو ته مه کوه که نه تلاوت، مه کوه که نه مونځ. د ده دا انګوریانې دومره ګمراه شوې وې چې دې نه خدای پاک هم هېر شوی و. کرمدین به ټوله ورځ د دې خدمت وکړو، کارونه به یې وله وکړل او بیا به یې وله ټوله شپه ماشومان لوبول. ماشومانو به ټوله شپه ژړل، ده به ټوله شپه ماشومان لوبول او چې کله به د ډېرې ګرمۍ د وجې ماشومانو ژړل نو دې به په بوډا ځان پاڅېده او ماشومان به یې ولامبول. د ده به شپه داسې لالهنده وتله او ورځ به ټول په خدمتونو په کارونو کې وتلو او دی خو مخکې نه هم ډېر زیات بوډا او کمزوری و خو د دې ظلمونو په وجه باندې د ده وجود نور هم ډېر زیات کمزوری شو او ضعیف شو. ده ته به بیا روټۍ هم داسې میلاوېده چې انګور به یې وله بچی راوستو او ورته به یې ویلې چې دا به پوره 2 غنټې لوبې د هغې نه پس په تا ته روټۍ میلاوېږي. کرمدین ډېر زیات تنګ له راغلی و. په ګاونډ کې چې کومه کونډه ښځه وه هغې به روزانه د هر څه اورېدل او بیا یوه ورځ هغې سوچ وکړو چې زه به دې بوډا سړي مدد وکړم. هغې به بیا روزانه د خپل کور نه سالن راواغېشتو او یو ماشوم په لاس به یې هغه بوډا سړي راولېږه. بیا کله چې کرمدین ته تازه او ګرمه روټۍ میلاوېدل شروع شو نو ورو ورو د هغه صحت هم ټیک شو. په زړه زړه کې به د دغې کونډې ښځې نه ډېر زیات خوشحاله و. دغه انګوریانې به سوچ کېدلې وې چې د روټۍ په ټیم کې دله دا تازه خشته روټۍ د کوم ځای نه راځي. کشرۍ دواړو انګیانو به په ده باندې ډېر زیات نظر ساتو او یوه ورځ بیا وکتل چې یو ماشوم را روان دی او دې بوډا سړي له روټۍ را په مخه کړې ده. دواړو انګیانو بیا شور شروع کړو او په دې بوډا سړي باندې الزام ولګو او ورته ویل چې ای بوډا سړیه تا په دې بوډا ځان د غلط کارونه شروع کړي دي. ته د مالت ښځو ته په غلط نظر ګورې او ناجایزه تعلقات ورسره ساتې، په دې وجه خو هغوی تا له روټۍ رالیږي او تا سره خو پیسې هم نشته. دې یارانو ساتلو دپاره ضرور ته زموږ د کمرو نه پیسې پټې او په دغه ښځو باندې خورې. د دې انګوریانو په چغو باندې د دې خاوندان هم د کمرې نه راوتل او هغې هم په پلار باندې الزام ولګو او چغې وهلې چې او موږ روزانه اینو چې د دغه خوا کې کور نه ستا دپاره تازه تازه روټۍ را په مخه کېږي او نن سبا دومره ښه خلک چېرته دي. ستا ضرور دغه ښځې سره ناجایزه تعلق دی چې په دې وجه هغه په تا باندې روټیګانې خوري. بیا بیزوي چغې والې چې پلاره ته شرمېږې نه چې ستا په خپل کور کې پیغلې پیغلې انګیان دي او د دې باوجود هم ته د خپل کور روټۍ نه خوري او تاله د بهر نه روټیګانې راځي. په دې بوډا ځان باندې چې ته داسې ناجیزه تعلق ساتې نو ته په دې باندې ښه ښکارې او تا ته خو ښه پته ده چې زموږ په کلي کې داسې ناجیزه تعلقات څوک ساتي د هغې څه انجام وي. کرمدین چې کله د بچو خبرې واورېدې نو په ده باندې ډچو لګېده او ډېر زیات خفه شو او سوچ یې کو چې دا خو زما خپل بچي هم زما خلاف دي. بیا مجبورن کرمدین د خپل کور نه راووتو او دغه کونډې ګاونډۍ دروازې ته لاړو. دروازه یې ورته وټکوله. دغه بوډۍ ښځې ورکولو کو نو کرمدین ورته وویلې چې خورې ما نه خفه نه شي خو مهرباني وکړه ما له نوره روټۍ مه رالېږه. ستا په دې روټۍ رالېږلو باندې زما بچي او انګیان دې ټول اعتراض کوي. بیا د کرمدین په سترګو کې اوښکې وې او واپس خپل کور طرف ته را روان شو. بیا د شپې ډېره زیاته ګرمي وه. کرمدین ډېر زیات ژړل او ډېر زیات خفه و او چې ویې کتل نو مخامخ د ده بچي او انګیان دی یخې یخې هوا ته پراته اوده وو او اړو ځان سره یې په زړه کې دا وینه چې دا بوډا سړی ناست دی خفه دی ژاړي او ښه مزې سره یخې هوا ته پراته وو او خوبونه یې کول. یو طرف ته یې د ګاونډیانو د کور روټۍ هم بنده کړې وه خو بل طرف ته دې سره دا احساس نه و چې دی به څه خوري. ټولو دې روټۍ خوړلې وه او اوږدې شوي وو او دې بوډا سړي ته یې د روټۍ هېڅ هم نه و پرېښې. یو طرف ته دې اوږې هم ډېر زیات و خو بل طرف ته یې ګرمي هم ډېره زیاته شوې وه او کرمدین له یې دننه په کمره کې دملاستې بندوبست جوړ کړی و. دننه به ډېره زیاته ګرمي وه او بهر چې کوم صحیح کټونه وو په هغې کې د کرمدین بچي او انګوریانې ملاستې وې او بهر هوا ته د کرمدین دپاره د ملاستې دپاره هېڅ ځای نه و. بیا کرمدین ځان سره سوچ وکړو چې دننه په کمره کې خو ډېره زیاته ګرمي ده او په صحن کې خو بل کټ هم نشته نو زه به داسې چل وکړم په صحن کې به په ځمکه باندې سملم او اوده به شم. کم از کم په صحن کې هوا خو به لږې خوب خو به راشي که نه. بیا کرمدین په صحن کې په ځمکه باندې سملاسته او اوده شو. د نیمې شپې په کرمدین باندې ډېره زیاته تیزه تبه راله او طبیعت یې ډېر زیات خراب شو. سهار چې بیا بچي راپاڅېدل او ویې کتل نو کرمدین په ځمکه باندې ملاستو اوده و. بچو چې کله ده ته وکتل نو ډېر زیات غوسه شول او ده طرف ته رالل او په چغو شول او ویلې چې شابه اوس هم په بل طرف وشرموه او ما ته پته ده چې ته محلې خلکو ته څه شو کول غواړې چې دومره ډېره ګرمي دې شوې وه نو موږ ته خو به دې ویلي وو موږ به درته کټ خالي کړی و په هغې کې به ودې شوې وې. ته اوس راغلې په صحن کې ملاست دی تا زموږ بدنامولو پسې راغشتې ده.
بیا چې کله هغه مشر زوی خپل پلار له په سر باندې لاس کېښود نو د پلار ډېر زیاته تبه وه او د ده طبیعت ډېر زیات خراب و. د دې مشر زوی په زړه کې لږ شان رحم راله او بیا زر زر خپل پلار د ځمکې نه راوچت کو او کټ طرف ته یې بوتلو. خپلې ښځې ته یې وویلې چې لاړ شه زما پلار له په غوښه کې یخني جوړه کړه او ورکوله چې د ده طبیعت لږ ښه شي او چې ده کې لږ شان طاقت پیدا شي. ښځې چې دا واورېدل نو غوسې نه تکه سره شوه او بیا روانه شوه، لاړه یخني جوړه کړله او کرمدین له یې راوړله او ډېر په بد اخلاقۍ ورته ویلې چې ای بوډا سړیه ونیسه دا یخني چې طاقت درکې پیدا شي چې نور موږ له دماغ خراب کړي. کرمدین خوار ډېر زیات کمزوری شوی و په خپل کمزوري لاسونو باندې چې هغه بړچېدل د یخنۍ کاسه یې ونیوله او یخني یې وڅښله. بیا دا ښځه لاړه او زر زر یې وله خپل زوی راوستو او ورته یې ویلې چې بوډا سړیه صرف خوراکونه کول خو نه دي، واله زما دا ماشوم لوبه وه. ډېرې ورځې شوې وې چې کرمدین د قرآن شریف تلاوت نو کړی. د کرمدین زړه کېده چې زه تلاوت وکړم، خو بیا هم دا ماشوم واغشتو او لاړو قرآن شریف یې راواغشتو او د قرآن شریف سبق یې ویلې او د ماشوم یې لوبو. هغه منځنی انګور چې کله وکتل چې دا بوډا سړی خو د دې مشرې دا بچی لوبوي نو زر زر لاړه او خپل زوی راوستو او بوډا ته یې ویلې چې زما دا زوی به م لوبې. بیا بوډا سړي له خپل زوی م ورکو. کرمدین دواړه ماشومان په غېږ کې کېنولو د قرآن شریف تلاوت یې شروع کړو. د مشر انګور چې کله وکتل چې د منځنی انګور ماشوم راوسته او د بوډا سړي له ورکو نو د منځنی انګور ته یې ویلې چې ما خو په دې بوډا سړي باندې راک وکړو، په دې وجه وله ما خپل زوی راوستی دی او هغه مې وله ورکو. ما خو په یخني وڅکله مې خدمت کړی، په دې وجه وله ما زوی ورکو، خو تاسې کړي چې تا وله زوی راوستی دی، واخله دې دا خپل زوی شابه. بیا دا دواړه ښځې یو بل سره په جنګ شوې، یوې ویلې چې زما زوی به لوبوي، بلې ویلې چې نه زما زوی به لوبوي. بیا د مشرې انګور دا بوډا سړي ونیو او راکاږه چې دا به زما زوی لوبوي. د منځنۍ انګور یې د دې بل لاس نه بوډا سړي ونیو او دې به ځان ته راکاږه چې نه دا به زما زوی لوبوي. دې دواړو ښځو به دا بوډا سړی ځان طرف ته راکاږه، یوې به یو طرف ته راکاږه، بلې به بل طرف ته راکاږه، چې په دې وجه د دې بوډا سړي د لاس نه قرآن شریف لاندې پرېوتو. د بوډا سړي چې کله دا وکتل غوسه شو، خپل لاسونه یې راچک وهل او زر زر یې لاندې نه قرآن شریف اوچت کړو او ښکلی کړو او بیا ډېر په غوسه کې دې دواړو ښځو ته وویلې چې ولې تاسو کې د قرآن شریف ادب او احترام نشته. دا دواړه ښځې خو ډېرې زیاتې غوسه وې او په غوسې کې یې د خولې نه ووتل چې زه موږ نه کوو د قرآن شریف ادب او احترام. زه څنګه چې د دې د خولې نه دا خبره ووتله بس د الله تعالی عذاب پې نازل شو. عذاب صرف په دې دوه ښځو نه، هغه درېیمه ښځه باندې هم ورسره عذاب رالو. اچانک د دې اوازونه کېناستل او خبرو کولو کوشش چې به یې کو د خولې نه به یې اواز نه ووتو. بیا د هغې نه پس د دې په مرۍ کې د درې واڼو درد را پیدا شو او دا درد ډېر زیات شدید درد و چې په دې وجه دا درې واڼه په ځمکه باندې را پرېوتې او په مرۍ یې لاس کېښو او د چغو وهلو کوشش یې کو چې پس چل دې بوډا سړي ته ووایي چې زموږ مدد وکړه. خو بوډا سړی پې پوه شو چې دا پې اوس د الله تعالی عذاب را نازل شو. بیا دې ښځو خپلو مرو ته لاسونه واچول او د دې مرو دومره ډېر زیات درد کو چې د ډېر درد په وجه باندې دې په خپلو مرو له زورونه ورکړل او ساګانې د ځان نه ویستلې. بیا د دې واقعي خبر چې کله د کرمدین لور ته ورسېدو نو هغه زر زر کور ته راله او کرمدین ځان سره روان کو بوی تلو او بیا به د دې خپل پلار ډېر زیات خیال ساتو او د هغې نه پس دا پلار خپلې لور سره اوسېدو.